السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی هغه موږ سره دلته چې کوم دا ټریکینګ ګروپ راغلی دی او دا چینج ګروپ راغلی دا به ډیټیل سره ډیسکس کو موږ سره اړومبي چې کوم کمانډ دی هغه موږ سره راغلی دی ټریک چینج دا ټریک چینج چې ما سره کوم راغلی دا موږ یوز کو نارملی چې یو ډاکومنٹ دی او په دې کې موږ سره څوک چینج کوي او موږ غواړو چې دې چینج په دې ډاکومنٹ کې اون کی او بیا موږ چې کول غواړو چې د ډاکومنٹ کې موږ سره چینج کړي دی لاندې د کړنو د هغه لپاره موږ سره چې کوم دا کمانډ راغلی دی دا یوز کو سمبل ایکوالز ټو رینډ ما واغشتو انټر مې کو صحیح شو دلته سره راغلی دی ټریک چینج راغلی دی اوس که زه سمبل دلته راشم او دا ټریک چینج چې کوم دی دلته نه دا اون کوم صحیح شو اوس ما سره دا ډاکومنٹ دی فور ایگزامپل زه رالم چې دا کوم سیکنډ پیراګراف راغلی دا مې دلته نه ختم کو چې کله موږ دلته ختم کو نو یو ریډ لاین شو ورته وګورئ دا ریډ لاین چې ما سره کوم رال نو دینه موږ سره دا نوٹ کیږي چې دا موږ سره سړي پدې کې ټریک چینج دی را سره اوس دینه علاوه زرا شم دلته کلیک کوم د ټریک چینج باندې نو موږ سره په دې ټریک چینج یو لوګ ټریکینګ دی بل سره سمبل ټریک چینج دی لوګ ټریکینګ وایو ها سمبل زرا له مداس چل مو کو چې دلته مې فور ایگزامپل د کمپیوټر ډیفینیشن خپل رائټ کوی کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس صحیح شو کمپیوټر از ان الیکټرانیک ډیوایس مې لیکلو داسې دا به ما خپل رائټینګ وکړو ورته ګورې دا ځان له رائټینګ شو دا چې ما سره کوم دی نو دلته نه ما څوک پیراګراف مې یو ډیلیټ کړی دی دلته یو ریډ لاین شو که زه راشم د مارک اپ کې کلیک کوم دلته لیکلي سمپل مارک اپ او راشم کلیک کوم څه باندې نو مارک اپ باندې نو ورته ګورې مونږ پکې چینج کوو خو څه پته نه لګي صحیح شو کنه خو کنه زه راشم د مارک اپ کې کلیک کوم سمپل مارک اپ نه لاندې کلیک کوم آل مارک اپ باندې نو دا چې موږ سره دلته کم راغلی ورته وګورئ دی پیراګراف ته دا پیراګراف موږ دلته نم سکو ډیلیټ کو دینه مخکې موږ سکو دام ډیلیټ کو نو هغه باندې یو ریډ لاین راخلی شوی دی نو دلته موږ د پته لګي چې دلته دا ټریک چینج صاحب په ډاکومنٹ کې چا چینج کړي لا یو لاین دلته راخلی شوی دی باټم کې ورته وګورئ د دې مطلب سره د مطلب دا چې دلته تاسو رائټ کړی دی صحیح شو نو کومه وایي چې زمونږ دا ډاکومنٹ کم دی دا موږ سره اوریجنل کاپی دا او دی کې څوک چینج وکي چې موږ د پته لګي چې د کس په کې دلته چینج کړی دی صحیح شو کنه بیا کرا شم دلته د مارک اپ کې کلیک کوم او کلیک کوم نو مارک اپ باندې نو مارک اپ کې بس دا څه ټایپ کې شوی چې مارک اپ پته به نه لګي چې مطلب دلته د کې څه چینج شوی دی لانه دی شوی سمبل زرا لمه دلته چې کوم دا لاین راغلی لا دا سنټنس ته دا مم دلته نه ډیلیټ کو اوس ګوره دلته هیڅ پته نه لګي چې د کې موږ څه چینج کړی دی او کنم دی کړی صحیح شو خو کنه د نو مارک اپ کې زه کلیک کوم او راشم کلیک کوم اوریجنل باندې نو اوریجنل کې موږ ته څه شو کېږي چې کوم زموږ اوریجنل ډاکومنٹ ته هغه براته شو کېږي صحیح شو لکه زما شک ته کنه چې زوی ملک دی کې چا چینج کړی دی خو نه زه بیا مې چې راشه بس کدی کې چا چینج کړی دی او کنه دی کړی چې کوم اوریجنل ډاکومنٹ ته دا دراته شو شي کدی نه علاوه زه راشم کلیک کوم څه باندې آل مارک اپ باندې نو آل مارک اپ کې به ایزی موږ ته پته لګي صحیح شو که زه راشم دلته نه دا ډیلیټ کوم نو دا به موږ سره ریډ لاین په دې راشي چې دا دلته نه چا ډیلیټ کړي لاس نوٹ ټیکس پکې لیکو لایک دلته رااله مې ز ا بي سي دلته ما سٹارټ کو نو دلته ورته لاندې یو لاین راخلی کېږي نو دا سری موږ سره ټریک چینج دی را سره صحیح شو اوس که یو کس وی چې دا ټریک چینج هم سره اوپ کېدیم شي لکه لایک زرا علم دا ټریک چینج مې دلته نه سکو دا مې ختم کو اوس کده کې زه رائټینګ کوم نو موږ سره ټریک چینج پته نه لګي صحیح شو کنه نو دغه لپاره موږ سره بل یو کمانډ پدې کې راغلی ټریک چینج کې چې لوګ ټریکینګ سره غلي دي لوګ ټریکینګ د دې مطلب دا چې په دې موږ یو پاسورډ ولګو نو چې سو پورې هغه پاسورډ موږ نه ورکړي نو دې به سیدا ټریک چینج به اون وي صحیح ده نو سمبل رالم د ټریک چینج کې مې کلیک کو او رالم کلیک مې کو لوګ ټریکینګ باندې سماندې لوګ ټریکینګ فور ایگزامپل د پاسورډ کوم 1 2 3 4 5 اور سمبل رالم سمې ورکو 1 2 3 4 5 مې ورکو دلته رالم پاسورډ ورکوم جیسا 1 2 3 4 5 دلته رالم اوکې مې کو اوس دا موږ سره شو لوګ شو را سره اوس که دلته راشم او دې کې څه چینج کوم کنه نو دې کې موږ چینج نشو کولی ځکه چې دا موږ ټریکینګ څه کو دام لوګ کوی که زه دلته نه ډیلیشن کوم نو څه پته لګي ډیلیټ کیږي باندې د باسو په ریډ لاین راخلی کیږي صحیح شو کنه که زه دلته نه دا ختمو مې نو دلته په لاین راخلی کیږي که نور څه لیکل پکې کوم نو هغه ته لاندې لاین راخلی کیږي صحیح شو نو دې ته موږ څه وایو ټریک چینج ورته وایو که بیا راشو د مارک اپ کې کلیک کو راشو کلیک نو مارک اپ کې به داسې شو کېږي او کنه دې نه علاوه اوریجنل ډاکومنٹ باندې کلیک کو نو زموږ چې کم پیلنې اوریجنل ډاکومنٹ موږ لګولیو هغه به را سره شو کېږي صحیح شو کنه نو دا موږ سره سری ټریکینګ را سره دې نه علاوه که راشم کلیک کوم څه باندې نو مارک اپ نو مارک اپ کې به داسې او راشو کلیک کو آل مارک اپ نو آل مارک اپ کې به داسې شو کېږي صحیح شو نو داسې را سره ټریکینګ را سره
ها دین علاوه بیا موږ وګورو شو مارک اپ. اوس زم چې دا مارک اپ دی کې کم چینج کیږي نو هغه دلته موږ سره هغه چیکس لګیدل لکه زم چې څوک فارمیټینګ کې چینج کینو اوم دې موږ ته نو دا موږ بای ډیفالت هم د قشان دی پرېږدو. صحیح ده که څوک کمنټس لګی نو اوم دې مراته پته لګي. صحیح ده بیا دلته وګورو لیکلی دی ریویو پین. څه لیکلی دی ریویو پین. سمبل په دې ریویو پین باندې مې کلیک کو که زه ریویو پین ورټیکل باندې کلیک کوم نو موږ سره به دا ورټیکلی چې څونه موږ ډیلیشن کړی ورته وګورئ دلته لیکلی ډیلیټډ نو دا څیزونه موږ ډیلیټ کړي دي. صحیح شو دا څیزونه هم ډیلیټ کړي. لاندې راشو دا هم ډیلیټډ دی. انزرشن والا پکې لایک دا دی موږ سره ایډډ دلته وداسې لیکلی دی ایډډ نو دلته نه موږ دا ریویو پین کدي شو چې دی کې موږ سره څونه انزرشن شوی دی څونه ډیلیشن شوی دی او څونه پکې موږ څه کړی دی بیهیو فول چینج کړی دی. صحیح شو. لا دین علاوه زه سمبل راشم دی ریویو پین کې کلیک کما او راشو کلیک کو څه باندې په ورټیکل باندې. صحیح شو ریویو پین ورټیکل باندې نو موږ سره به ورټیکلی دا شو کیږي. لا دین علاوه راشو کلیک کو څه باندې هوریزونټل نو دا څه به شو کیږي. صحیح ده کنه نو دا موږ سره څه ټریک چینج را سره. صحیح شو. نیکسټ بیا موږ وګورو په دې کې راغلی دی ایکسپټ ریجیکټ. نو ګورئ که موږ وایو کنه چې دا کوم ټریک چینج چا کړی دا زه ایکسپټ کوم نو اوس خو دا الریډي لوک ته کوم چې کله موږ لوک نه دالر کو نو الی به دا چې کوم ما سره کمانډ راغلی نو دا موږ سره شو کیږي. سمبل راشم که زه د نیکسټ باندې کلیک کوم نو نیکسټ چې کوم ټریک چینج شوی دی هغه براته شو کیږي. ورته وګورئ 1 بای 1 که پریویس باندې کلیک کو نو دلته نو موږ څه کیږو پریویس چې کوم ټریک چینج دی هغه ته برازو. کلیر دی. ها که زه راشم دلته د ټریک چینج باندې کلیک کوم زه دا سټاپ کوم نو رابش کلیک به لوک ټریکینګ باندې او دلته پاسورډ ورکو 1 2 3 4 5 او رابش دا به اوکے کو. صحیح شو. اوس موږ سره دا ایکسپټ او ریجیکټ والا چې کوم کمانډز دا را سره نارمل شو. صحیح شو. اوس کا زمما چې لکه دا یو ټریک چینج چا کړی کنه دی بالکل زم چې بس ټیک کړی دا زه ایکسپټ کول غواړم. دا لومبي چې کوم راغلی کنه دا ویم چې زه دا ایکسپټ شي نو سمبل را بشو ایکسپټ باندې به کلیک کو او را بشو کلیک وکړو ایکسپټ اند موو ټو نیکسټ. الګا وې دا لومبي چې کوم ټریک چینج شوی دی وې دا ته ایکسپټ کا او نیو ته لاړ شه بیا رالم ایکسپټ باندې مې کلیک کوې ایکسپټ اند موو ټو نیکسټ باندې. صحیح شو ایکسپټ کیږي را سره. کدی نه علاوه زه کلیک کوم چې سا ایکسپټ آل چینجز الګا چې سونه دغه دی غټول ته ایکسپټ کا واپس مې کنټرول زی کو. دین علاوه گزرا شم کلیک کوم ایکسپټ باندې سم باندې ایکسپټ آل چینج اینڈ سټاپ ټریکینګ الګا دا چې کوم ما سره دلته دا ډاکومېنټ راغلی دی کې سونه چینج شوی دا ایکسپټ کا او دا ټریکینګ چې کوم دغه دا سٹارټ ته غرا سره ته کا سټاپ کا نو ایکسپټ باندې کلیک کو دلته سمبل کلیک کو ایکسپټ آل چینج اینڈ سټاپ ټریکینګ. صحیح شوی. نو ورته ټول ارڅ ایکسپټ کلو ټریکینګ چې کوم دی غرا سره سټاپ شو بیا دلته عالم کلیک مې کو ریجیکټ باندې نو په دا څنګه چې موږ سره دا ایکسپټ ول کنسپټ ته دا شان د ما سره ریجیکټ والے فور ایگزامپل ټریک چینج ما سره کړی ټریک چینج ما اون کړی. صحیح شو. ریجیکټ تر عالم زو ته ما چې لکه موږ سره دا شروع کړی ریجیکټ اینڈ موو ټو نیکسټ دا ډومبه ته ریجیکټ کا او مخکې لاړ شو ته ورې دی ریجیکټ کو او دې سایت تر الو ای ریجیکټ باندې وکلیک کو ریجیکټ اینڈ موو ټو نیکسټ بیا عالم ریجیکټ اینڈ موو ټو نیکسټ روان دی. کرا شو ریجیکټ چینج باندې کلیک کو نو ټول ارسه ریجیکټ کول ورته وګورئ نارمل شو را سره. ک ریجیکټ باندې کلیک کو ریجیکټ آل چینجز چې سونه چینج شي غون ریجیکټ کا. صحیح شو. نو خبره سره حتمي او کنه ریجیکټ کې کلیک کو چې ریجیکټ آل چینجز اینڈ سټاپ ټریکینګ نو سمبل را بش کلیک وکړو دین لاست باندې چې دی باندې کلیک کوم ورته وګورئ زمونږ ټریکینګ سټاپ شو او چې کوم چینجینګ هغه موږ سره ټول شو ریجیکټ شو را سره. صحیح ده. نو دا موږ سره داسې کمانډز دي چې موږ وایي زموږ د ډاکومېنټ کې څوک چینج اونه کی او کنه بیا مو چې لکه جا پکې چینج کړل دی موږ شو کول واړو نو هغه موږ دلته نه وته دا ټریک چینج ان کولی شو او بیا موږ پته لګول شي زموږ د ډاکومېنټ کې چا چینج کړي. ټیک ده کنه. نو دا به موږ سره غلي ټریکینګ گروپ ته را سره. ټیک ده. نو موږ وایي چې زموږ د ډاکومېنټ ته موږ سره سوي سکیور وی را سره نو غي لپاره موږ دا ټریک چینج والا کمانډ کو دا یوز کو. ٹھیک تا ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا مونږه چې کوم دا نیکسٹ کمپیر والا ګروپ راغلی دا به ډسکس کو. والسلام.